أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 122. دې آیت مناسبت لمخ کی سره بالکل واضح ده. په مخ کی آیت کی الله تعالی د يهودو د نصاراو د اهل کتابو غلط عقاید بیان کړل. خدا په اهل کتابو په يهودو نصاراو کی د اوغوی د کافرانو د مشرکانو عقاید ول. الله تعالی اوس بیان کوي صدا اهل کتاب ټولم د سینې دي، يهود نصارا ټولم د سینې دي. په دې کې سم پاخه خلګم ستا، پاخه خلق هغه بیا د الله تعالی په کتاب ایمان لري. کوم چې مخکې نازل شوی، کوم چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی، هغوی منځونه قایموي، هغوی زکاتونه ورکوي او هغوی په ټولو انبیاو باندې ایمان لري. قرآن کریم سره دا ډیر د عدل او د انصاف کتاب ده. دا د هیڅ چا حق نه خوري. په هر چا کسی خوبیانی وی، محاسن وی، خایسته صفات وی، بیانوي. نو دا د په یهودو نصاراو کې کله نیکان خلک وي، لکه د حبشه پاچا اصحمه هغه نصرانیو، اهل کتابو، په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړ. عبد الله ابن سلام د یهودو یو عالم، په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړ. دا رنګ نور بحیرا، ورقه ابن نوفل، دا سنورم ډیر ول چې هغوی په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړ. دا په دې کې هغه پاخه خلک ول، هغه مضبوط خلک ول. قرآن اوس د دې ذکر کوي. لکن الراسخون، لیکن هغه مضبوط کسان، فی العلم، په علم کې، منهم د دې اهل کتابونه. راسخون دا جمع د راسخ ده، صيغه د اسم فاعل ده. لرسخ يرسخ رسوخا، په معنا د مضبوط والی سره، په معنا د محکم والی سره. راسخ په معنا د مضبوط، ثابت. موږ تاسې پوخ ورته وایو، پلانه ډېر په علم کې پوخ دی، ډېر مضبوط دی. لیکن دا مضبوط کسان فی العلم، په علم کې، په علم دین کې، په آسمانی علم کې، منهم د دې یهود نصاراونه. والمؤمنون، او دا مؤمنان د یهودیانو د نصاراونه، یا دا مؤمنان د مسلمانانو نه. یؤمنون، د ایمان لري. بما، په هغه کتاب باندې، انزل الیک، چې هغه نازل شوی تا ته ای نبی علیه الصلاۃ والسلام، چې هغه قرآن ده. وما، او په هغه کتاب باندې انزل، چې هغه نازل شوی ده، من قبلک، لتانه پخوا، چې هغه تورات او انجیل، زبور ده، صحائف دي. نو دغه مضبوط په علم کې کسان، دا په علم کې پاخه کسان، او دا مومنان، هغه په هغه کتاب ستاته نازل د قرآن، او هغه سلطانه مخکې نازل دي، تورات، انجیل، زبور او سل صحیفه. په دې ټولو ایمان لري. تاسو دې چې تفهم وکړئ، دلته الله تعالی دا منزل کتابونه دو قسم کړل. کوم کتابونه چې د الله له طرف نه نازل شوي دا څو قسم کړل، او مؤمنان په دغه دو کتابو ایمان لري. پاخه خلق په دغه کتابو ایمان لري. مضبوط علما په دې دو کتابو ایمان لري. په کوم دو؟ ما انزل الیک، کوم ستاته نازل شوی یا رسول الله. وما انزل من قبلک، کوم سلطانه مخکې نازل شوی دي. یو دریم قسم کتاب دلته ذکر نسو. وما سینزل بعدک، او کوم کتاب سلطا ورسته نازلیږي یا رسول الله. دا دریم قسم ذکر نکو. څو قسمه کتابونه ذکر کړو؟
ما انزل الیک ستات نازل سو وما انزل من قبلک سلطان پخوا نازل سو لطان سورست نازلی کی دای ذکر کرو معلومه د سینشته لنبی علیہ الصلوۃ والسلام نورست کتابونه نه نازلیږي نو څوک سم لنبی علیہ الصلوۃ والسلام نورست دی پیغمبري داوا کوي لکه مسیلمه کذاب اسود عنسی سجاح طلحه ابن خویلد ابو عبیده ثقفی مختار ثقفی فلان و فلان و فلان قادیانی څوک غلام احمد قادیانی دا ټول دروغ وای کدی دی آسمانی کتاب وای الله بدل ته د سویلی وای دی ایمان لري بما انزل الیک هغه نازل شوی تا ته وما انزل من قبلک دی ایمان لري په هغه نازل شوی لتانه مخکی وما سينزل بعدك او دی ایمان لري په هغه لتانه رست نازلیږي ما سينزل بعدك ذکر کړه نو معلومه ده نشته دا اسی دروغجن دي پکې لویدلې دي دا نه دي آسماني کتابونه دا لځانه چیرته به شیطان میدان ورته راغلی شیطان هم کله انسانانو ته پزړه کې یو خبري ورچوي شیطانم انسان ته کله څنګه کوي آیت شریف څنګه ده ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم یقینا دا شیطانان سدي لیوحون اغم پزړه کې چې د خپل دوستانو ته غلطی خبري هغه بل ورځ دی راسوي ماته د سی وحی راغله ماته د سی وحی راغله والک قران کی تا ذکر نه دراغله دا کوم شیطان درته راغله اسی ته دوکه کړی ګوري دا څوک خو څوک دوکه کوي الشیطان دا بل اخو تاب د دشمن په هیڅ نه دوکه کوي اوس د انسانان سیو بل دوکه کوي په څه طریقې دوکه کوي د دوستی په قالب کې دوکه کوي خو دوستی ور سره وکي انډیواله ور سره وکي روټیګانی موټیګانی په اخري قرضې مرزه ورکی څخه اعتبار پوخ کې بل ورځ کورونو جنې هوه دا خدای سي داس خو نه ساول ورته ډیر لوی غلیم یو 2 روپۍ راک هغه زورک شچرته درکو دا شیطان هم دس کوي تا ته ځان خو دی یو بزرگ په شکل کې جوړ کی دی خایسته سړی په شکل کې جوړ کی تا تاول کې خبري پزړه کې درچي سیتا باور په پوخ سي ولادا کوم جبرائیل به میکائیل به اسرافیل به ما ته راځي بل ورځته شیطانت خبري درته واچي ته 50000 خوره ورته دا زار د وی خوره کې په مټای کې ورته چي په مټایانو کې په حلواګانو کې په ګړو په چاکلیټونو کې مطلب دا نبی اسلام نورسته کتاب نه د نازل شوی ک نازل وای په 10 ځایو کې په قران کې ذکر راغلی وای او دا تعبیر په قران کې ډیر ځای راغلی صرف دا 2 قسمه کتاب ذکر کوي ما انزل الیک و ما انزل من قبلک ما سينزل بعدك دا په قران کې نه ذکر والمقیمین الصلاة او خا پدې کې و خبر ده لكن الراسخون في العلم دا به مبتدا سي لیکن دا مضبوط کسان سي په علم کې دي منهم دي يهود نصاراو او دا مؤمنان سي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیروان دا به ټول مبتدا سي يؤمنون بما انزل اليك دا به خبر سي والمقيمين دا دلته منصوب راغلی دا ولی منصوب ده دا باید مرفوع راغلی وای د سر راغلی وای دا راسخون فی العلم سدي او دا مؤمنان سدي يؤمنون بما انزل اليك او المقيمون دي قائمون کې دي المنزون ځکه دا خو به خبر مرفوعي دا ولی منصوب راغلی د کې دوه وجوي ایو وجه دا ویلی وای دا منصوب ده علی المدح فعل مدح دلته محذوف ده امدحو الله تعالی وای ز مدح کوم ز استایل کوم ز توصیف کوم المقیمین دی هغه قائمون کو الصلاه سیغوی قائمون کې دل منزودی دا منصوب علی المدح ده دویمه توجیه د سکړي وای دا مقیمین دا عطف ده په ما انزل باندې دا ما خو موصول ده معنی دې څه ده یؤمنون دی ایمان لري بالذی فاغه کتاب انزل الیک څنګه نازل د تاته دی ایمان لري بما فاغه کتاب انزل من قبلک ستانه نازل د مخک او دی ایمان لري په دغه موصول په المقیمین کې د الف لام موصولی د معنا دی الذی او دی ایمان لري بالذین فاغه کسانو مقیمین الصلاه غویل منځونه قائموي مومنان ایمان لري په هغه کسانو چې غویل منځونه قائموي دا څوک د سل منځونه قائموي
لدی چې ملائکه مراد دي، لدی چې انبیا مراد دي. موږ خو په ملائکه و ایمان لرو، آمنت بالله و ملائکته. موږ خو په انبیا و ایمان لرو، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. رسولان دی الله المنزونه قائموي که نه قائموي؟ رسولان دی الله، ملائکه دی الله تعالی عبادت کوي که نه کوي؟ الله تعالی منزونه کوي. نو وایدا مؤمنان په ما انزل الیک ایمان لري، په ما انزل من قبلک ایمان لري، او په المنزو قائمون کو ایمان لري. سلدي چې انبیا او ملائکه مراد ده. نو دا مجرور سو په با حرف جر سره تر ما انزل الیک داخل ده. دا یو مؤمن به ده، په مؤمن به دي مؤمنانو کې. ځکه موږ په الله ایمان لرو، په کتابونو، په رسولانو، په ملائکه. رسولانو ملائکه دا قائمون کې د المنزو دي. والمؤتون دا بیرته مرفوع او دا مضبوط کسان په علم کې سي دي، او دا مؤمنان سي دي، دی ورکون کې دي. مؤتون دا صيغه د اسم فاعل لا اعطى يؤتي ايتاء باب دی فعل، فهو المؤتي. مؤتي په معنا دی ورکون کوي، دی ورکون کې دي. الزکات دی زکات. والمؤمنون او دا مضبوط خلق په علم کې، او دا مؤمنان دی ایمان لري په الله تعالی باندې، په ورځ آخره باندې. الله تعالی وایي دغه مؤمنان سدي ایمان لري په ما انزل الیک باندې، دی ایمان لري په کتاب سلطانه مخک نازل، دی ایمان لري په المنزق په المنز قائمون کو ملائکه، په المنز قائمون کو انبیا، دی زکاتونه ورکوي په الله ایمان لري، په آخر ورځ ایمان لري. الله وایي اولئک دغه کسان سدي سنؤتیهم زردمون باور کو دی لره اجرن عظیما، اجر ډیر لوی. دی ته موږ ډیر لوی اجر ورک. دا خلاص. انا اوحینا الیک. د دې آیت مناسبت مخکې الله تعالی د یهودو د نصارا او قبائح ذکر کړل. دغه په قباحتونو کې یو قباحت غلطه عقیده دا وسدي د انبیاو ترمنځ فرق کوي. په بعض انبیاو باندې ایمان راوړي، په بعضو نه راوړي. التمخ کې ویلو په دا آیت 150 کې ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. یقینا هغه کسان چې دي کافران سوی په الله، دی الله په انبیاو، او دی اراده لري چې تفریق وکړي د الله او د انبیاو په مابین کې. څنګه تفریق وکړي؟ دا تفسیر کوي. داسې تفریق وکړي دی وایي موږ ایمان راوړو په بعض انبیاو، کفر کوو په بعض نورو، او دی غواړي چې په دې منځ کې نوې لار جوړه کړي. په بعض انبیاو به ایمان ني، په بعضو به کفر. الله وایي دا یقینا کافران. الله تعالی اوس دلته وایي چې د انبیاو منځ کې به فرق نه کوي چې زه په دې ایمان لرم، په دې ایمان نه لرم. ځکه انبیا په دې مسله کې چې دا د الله تعالی بندگان دي. الله تعالی دوی ته وحی ورکړي، الله دوی ته هدایت ورکړي، دی معصوم پاک له ګناه دي. په دې کې ټول انبیا برابر دي. اچا ته دا اجازت نه چې دې منځ کې فرق وکړي. که فرق وکړو په دې سړی کافر شو. نو ځکه دلته د ټولو انبیاو نوم ذکر کوي. انا یقینا موږ سیو اوحینا موږ وحی وکړه الیک تعالی کما اوحینا لکه چې موږ وحی وکړه الی نوح علیه السلام ته. نو د تا او د نوح علیه السلام په وحی کې فرق نشته ده. دا تا ته څنګه وحی کړی ده، نوح علیه السلام ته هم همداسې وحی کړې وه. والنبیین او لکه څنګه چې موږ وحی کړې وه انبیاو ته من بعده لنوح علیه السلام نه وروسته. واوحینا او موږ وحی کړی ده ابراهیم علیه السلام ته، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، دې ټولو ته موږ وحی کړی وه. د ابراهیم علیه السلام دوه بچیان ول، اسماعیل او اسحاق. دا یعقوب دا بیا د اسحاق علیه السلام بچی و. والاسباط او لکه چې موږ وحی کړی وه اسباط لره، عیسی لره، ایوب لره، یونس لره، هارون، سلیمان. وآتینا داود زبورا او موږ ورکو داود علیه السلام لره زبور. نو دا ذکر کړل د دې په خاطر چې دا انبیا ټول په الهي وحی کې په هدایت کې دا برابر دي. تا ته حق نشته لکه د بني اسرائیلو غوندې چې ته په دې کې فرق وکړې. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. دا غلطه خبر ده، دا به سړی نه کوي. ټول انبیاو باندې به ایمان لري. اسباط دا د سبت جمع ده. سبتون
سبتون دا دی زوی توائی المسی نواسا. دی ابراهیم علیہ السلام دو زامن ول، اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام دای په مکه مکرمه کې میشت کو لخپل مور هاجر سره. امدل تلوی سو غټ سو د جرهم په قبیله کې واده وکړو. دا عرب د اسماعیل بچیان دي. دا نن سبا کوم عرب په جزیره العرب کې اوسېږي، مکه، مدینه، طائف، حجاز، په دې کې د اسماعیل بچیان دي. د ابراهیم علیه السلام دویم زوی اسحاق هغه په کنعان کې اوسېدو. د اسحاق علیه السلام زوی بیا یعقوب ولو. د یعقوب بیا 12 زامن ول. دا 12 له یو مور نه ول، یوسف او بنیامین هغه له بل مور نه ول. دغه 12 زامنو ته اسباط وایي. ځکه اسباط وایي چې دا خو د یعقوب زامن ول. یعقوب د اسحاق زوی، اسحاق د ابراهیم زوی. دغه 12 زامن د ابراهیم المسیان ول. ای 12 پسر یعقوب بی نواسه ابراهیم ول. او په عبرانی ژبه کې المسی ته سبتون وایي، جمع اسباط راځي. نو اسباط په معنا د المسیانو. دغه 12 بچیانو ته الله تعالی بیا رسالت ورکړی، نبوت ورکړی. او دا د بنی اسرائیل 12 قبیلې دي. دا 12 قبیلې هم د ابراهیم علیه السلام له دې 12 المسیانو بچیانو نه جوړې سولې، ځکه دې ته اسباط وایي. او موږ وحی کړی و اسباط لره دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو ته، د ابراهیم علیه السلام دا 12 المسیانو ته. او موږ وحی کړی و عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان. وآتینا او موږ ورکو داود علیه السلام لره زبورا. زبور دا وزن د فعول ده په معنا د مفعول سره، لکه رسول په معنا د مرسل، زبور په معنا د مزبور. او دا زبور مشتق ده لزبره یزبر زبرن. زبره یزبر زبرن په معنا د کتبه یکتب کتبا، لیکلو ته وایي. یو په عربي کې یو مقوله ده په صحاح لغت کې ذکر کړي. یو سارایی باندې چا یو خط پیش کوي، دا د تا خط ده، فلان ته دی ورکړی ده، ای خط تو اس به فلان دا دی، سند په پیش کول. دور تل وای انا اعرف زبرتی، وای ز خپل لیکل پیژنم، دا دی ما لیکل نه دی. نو ز مطلب په دې زبره کې وو. زبره یزبر زبرن، زبرتن د لیکلو ته وای. زبور وزن د فعول په معنا د مفعول، لکه رسول په معنا د مرسل. زبور په معنا د مزبور، لیکل شوی کتاب. د داود علیه السلام کتاب ته زبور وایي، ځکه هغه لکه قرآن غوندې لیکل کېدو. او موږ ورکو داود ته زبورا، لیکل شوی کتاب. ورسلا ښه، دا رسلا دا عطف کوي په هغه مخکې باندې. الی نوح والنبیین من بعده. موږ وحی وکړه تا ته او نوح ته او نور انبیاء ته له دې نه وروسته. وارسلنا رسلا، عطف کوي په محذوف، فعل ورته محذوف کوي. وارسلنا رسلا، موږ راولېږل انبیاء. قد قصصناهم علیک، چې موږ قصص بیان کړي د هغو پر تا باندې، من قبل له دې نه وړاندې. ورسلا او بعضې نور انبیاء هم راولېږل، لم نقصصهم علیک، چې د هغې قصص هم نه دي بیان کړي پر تا باندې. وکلم الله، او خبرې وکړې الله تعالی موسی علیه السلام سره تکلیما، په خبرې کولو باندې. دا د موسی علیه السلام معجزه وله، چې هغه د تور غره ته لاړ، هلته په هغه باندې سپینه وریځ راکوزه شوه. دی ټول په وریځ کې پټ سو. چې پټ سو، د الله تعالی خبرې له ده سره شروع شوې. ده واورېدې، الله چې ده ته څه امر وکړو، هدایت یې وکړو. وریځ بېرته پورته شوله. موسی علیه السلام الله تعالی ته وویل چې یا الله، د ما خدا شوق ده چې زه تا ته وګورم، خبرې خو مې دې واورېدې، په دې یقین باور لرم، خو د ما دا شوق ده چې زه تا ته وګورم. الله تعالی ورته ویل ته ما ته کتی نه سې، ته ما لیدی نه سې. که تا دې غر ته به زه خپل انوار متوجه کم، که دا غر په خپل ځای باندې ثابت سو، نو ته بیا ما کتی سې. الله چې کله غره ته خپل تجلیات انوار راجع کړل، هغه ټوټه ټوټه سو، او موسی علیه السلام بیهوشه راولیدو. نو یو څه وخت بیهوشه و، کله چې په هوش راغی، وایي یا الله تا ته مې رجوع کړې ده،
له هغه سوال نه له خبرې نه چې ما کړي وه. نو دا له الله سره خبرې کول دا د موسی علیه السلام معجزه وله. تر همدې پورې بس ده. د دې آیاتونو موږ تاسې ته دا خبره سو چې انبیاو باندې باید موږ په ټولو ایمان راوړو. ټولو ته الله تعالی وحی ورکړي او د هغوی په کتابونو په صحائفو باندې باید موږ ایمان راوړو او په دې ایمان کې باید فرق ونه کړو. د انبیاو منځ کې باید فرق ونه کړو په ایمان راوړلو کې. او بل کتابونه همدغه کتابونه دي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نازل شوی او له هغه نه مخکې چې نازل شوي دي. تورات، انجیل، زبور او صحائف، صحیفې. له دې نه ایخواته نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته کتابونه نشته. کوای په دې کې به ویلي وای. نو که هر څوک له دې نه وروسته دعوه کوي دا د دروغو دعوه ده، دا له قرآن نه خلاف ده. په دې سره سړی کافر کیږي، له ایمان نه وځي. نو او د داسې کسان چې تا ته دغه کفر معلوم سي، دغه په کفر کې به ګورې بیا شک هم نه کوي، په دې باندې بیا سړی کافر کیږي. داسې به څوک نه وایي چې زه دا نه وایم چې مسیلمه ابن کذاب دا کافر و یا اسود عنسی کافر و، زه داسې نه وایم. دا ګوره خپله کفر ده، ځکه هغه له قرآن نه منکر و، ته وایې چې دا نه و منکر. یا داسې بل کافر چې تا ته دغه کفر جود سي، ظاهره سي، دغه کفر کې بیا توقف مه کوئ، شک مه کوئ. په دې سره سړي ایمان ته خطره رسیږي، ایمان یې په دې کې خرابېږي. د کافر کفر باندې به داسې تصریح کوي لکه د مؤمن په ایمان باندې، خصوصا هغه کافران چې هغه له صریح آیاتونو نه انکار کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کې. که څه زیادت و نقصان شوی ته یې مختماف کې. یا الله د انبیاو په نسبت هم صحیح عقیده ایمان نصیب کې. یا الله د انبیاو په منځ کې له تفریق فی الایمان نه وساتې. یا الله دا کوم چې دروغ و دعوې کوي د نبوت او د دې له شر او له فساد نه وساتې او دوی تباه برباد نیست و نابود کې. یا الله په سیده لارم برابر کې، دنیا او آخرت سعادت هم نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر.